سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. له بده مرغې تېره شپه د وحشي هیبت الله په امر باندې په ټول افغانستان کې د انټرنیټي خدمات په ټپه ودرېدل. دا خدمتونه یوازې د انټرنیټ سره نه وه خو د ټلیفوني اړیکې هم په ټپه ودرېدلې. دا د 2 ورځې د تېرېدو سره بیا هم تر اوسه پورې ټلیفوني اړیکې هم فعاله سوي نه دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې په افغانستان کې د ځناور او دا وحشي ډله څه پلان لري او په افغانستان کې غواړي څه وکړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. تېر کال که ستاسو په یاد اوسي دا ویډیو یې هم په دغه ورځ کې په ډېر خلکو ولیدله. که تاسو لیدلی نه اوسي هغه ویډیو هم تاسو وګورئ. زه به لینک هم په کمنټ کې پرېږدم، هغه وګورئ. په هغه ویډیو کې ما تاسو ته وویلو چې 10 میاشتې وړاندې ما تاسو ته وویلو چې راتلونکي کال په نیمایي کې، یعنې د راتلونکي کال په نیمایي کې چې اوس میزان دی، د راتلونکي کال نیمایي همدا تېر کال دا خبر ما تاسو ته کړې وه مال چې انټرنیټ په افغانستان کې بندېږي. نو هماغه و چې د تېر کال چې کوم وړاندوینه ما کړې وه په هماغه وړاندوینې په اساس باندې د کال په نیمه کې د میزان په میاشتې کې هغه د انټرنیټونه په افغانستان کې بند شوه. اوس خبره دا ده چې ډېر هیوادوال همدغه پوښتنه کوي چې دا خبرې تا ته چا ویلې وه، تا د کوم ځای کړې، ته په دې څه پوهېدلې چې راتلونکي کال کې په دغه ورځ کې په دغه شپو ورځ کې مخابراتي شبکې مکمله بندېږي. او دا بعض هیوادوال او بعض ملګرو که دا ویډیو لیدل نه اوسي زه یې لینک هلته پرېږدم، هغه وګورئ. هغه کې ما تاسو ته ویلي چې په راتلونکي کال په دغه ورځ کې انټرنیټ بندېږي. اوس د دغه هیوادوالو پوښتنې ته زه باید جواب ورکړم چې تېر کال ماته د ولسمشري ماڼۍ کې چې اوس دا خلک حضور لري د هغه ځای څخه یو محسکه او ډېر معتبرې منبع راته وویلو چې راتلونکي کال کې دا خلک هم تلویزیونونه غواړي بند کړي او هم مخابراتي شبکې غواړي بند کړي. خو مخابراتي شبکې په بل کال بند کړي، خو په 6 کال کې دوی فقط او فقط تلویزیونونه بندول غواړي او دوی د ټلیفوني اړیکې د انټرنیټ بندېدل غواړي. دغه دوه په ډېر عاجله کې دغه یو کال په موده کې دوی بندوي. چې کله دا بند شوه په بل کال کې دوی ټلیفوني اړیکې هم بندوي او افغانستان ټوله ارتباطات به د نړۍ سره په مستقیمه ډول په د مکمله ختم سي. دا امر موږ ته تېر کال دا امر سوی ویه او دا امر د غربي هیوادو د خوا ورته راځي. دا خلک هم خبر نه دي. که تاسو په فکر واوسئ د دوی خپل مشران هم په دغه وایي چې د دغه حالت څخه موږ مشر هم خفه دی. نو مشر چې خفه دی نو دا کوم مشر دی چې د فرمانونو پر توت باندې صادري؟ نو دوی خپل هم پوه دی مستقیم او غیر مستقیم باندې دا خبره کوي چې امریکا دغه ظلم چې تا په موږ باندې شروع کړی خو دا خو دومره هم ښه نه دی. موږ د دې ملت ته وشرمولو. دا ملت موږ به فکر کول موږ ملت ته ډېر وعدې کړي وو مګر چې دلته راغلو خو تاسو موږ په شرمونه وشرمولو. نو چې تاسو وګورئ په هغه وخت کې دوی دپاره امر سوی وي چې تاسو باید د راتلونکي کال لپاره تاسو هماهنګي ونیسئ، د خلکو ذهنیت سازي وکړئ او تر څو ټلیفوني اړیکې په کلي ډول باندې بند سي او چې کله ټلیفوني اړیکې بند شوه بیا په راتلونکي څه نور پلانونه تطبیق کېږي هغه به بیا راځي. اوس خبره دا ده چې ډېر هیوادوال ویلي چې د ټلیفون د انټرنیټ فعاله کېدل به امکانات ولري چې برته انټرنیټ فعاله سي که نه. ګوره لکه څنګه چې تېر کال ما تاسو ته وویلو که دوی همدغه پلان باندې چې د هم تېر کال په دوی ته ورکړل سوی دی چې دا پلان باندې دوی مخته ځي نور د انټرنیټ امکانات په صفر دی. یعنې هېڅ امکان نه لري چې انټرنیټ دی بیا په افغانستان کې فعاله سي. او د دې نه وروسته د تلویزیوني شبکې په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې دوی د فشار لاندې راوړي. یو بله پوښتنه هم چې بعض ملګرو راڅخه کړې وه هغه ویلي چې تا ویلي وه چې تلویزیونونه مخکې بندېږي مګر څنګه اوس تلویزیونونه فعاله دي خو انټرنیټ مخکې بند شو. ګوره د انټرنیټ د تلویزیونونو په بندېدو کې د ټي وي سټیشنونو په بندولو کې د خلکو کوښښ وکړلو چې کوښښ یې وکړو خلکو خپل شکایتونه نړیوالو میډیاو ته لیږله او د همدغه میډیا د ادرسه برته پر دوی باندې فشارونه راتله او هلته غربي هیوادونو په دې باندې خبرېدله چې یاره تلویزیونونه بندېږي، شکایتونه کېږي، خلک چغې وایي او دا هغه. نو هلته هغه کوم کسان چې د فرمانونه ورته جوړوله هغه خلکو برته شا تګ وکړئ چې یا تلویزیون حوال مه بندوئ. اول کې تاسو ټلیفوني اړیکې بندوئ، انټرنیټ بند کړئ چې
خلک د خلکو غږ نړۍ ته ونه رسېږي. نو د همدې امله د دوی اصلي پلان هم همدغه و چې حول کې باید تلویزیونونه بند سي او د تلویزیونونو د بندېدو سره وروسته باید انټرنیټ بند سي. مګر د انټرنیټ اوس چې دی د بعضو خبرو باندې چې ولې انټرنیټ مخکې بند شوی دی د انټرنیټ مخکې بند کېدل همدغه دی چې دوی باید د غږ مکمله بند سي چې نور نړۍ ته خپل پیغام او خپل درد د نړۍ سره شریک نه کوي. بیا به وروسته د تلویزیون هم پرتوس بند سي، راډیو به هم بند سي. د راډیو به فعال اوسي، هغه به ټول ملایان پکې کېناستي، ټوله ورځ کې به په غوږو کې وایي چې غورځنګونه انتحاریان کوي، خپل ځانونه انفجار کوي. همدا ډول وحشي راډیوګانې به وي، همدا ډول وحشي تلویزیونونه به وي، خو تلویزیونونه به تصویر نه ولري او ټول دا کارونه چې دي په راتلونکي کې دا تطبیق کېږي. او چې دا تطبیق شو نور نو افغانستان د یو رسما یو زامبي هیواد به جوړیږي. ما تیر کال تاسو ته ویلو، ما تاسو دا خبره ټوله وکړه چې دوی څو پلان لري. اولا خو دا دی چې دوی حواله ای بی او سی پلانونه لري. ای پلان چې دی دغه هیبت الله ځناور دی، د هیبت الله ځناور په تر حدرس لاندې دوی څه کارونه کوي؟ تلویزیون ټي وي بندیږي، انټرنیټ بندیږي، راډیوګانې بندیږي او کنه بندیږي هم په دې ټول ملایان کېږي او ټول ارتباطي لارې د نړۍ سره چې هغه سټلایټونه چې دي هغه هم بندیږي. دا ما تیر کال تاسو ته ویلو، هغه ویډیو کې هم تاسو وګورئ. د هغه نه وروسته چې دا هر څه بند شوه، په بل کې بیا څه پلان دی؟ د همدغه هی پلان وګوره که دغه ټوله کارونه په صحیح ډول باندې تطبیق کېدله بیا خو بي پلان ته دوی نه ځي. دوی فقط په همغه ای پلان کې بالانو ملایان ته وایي چې توس بس خپل قدرت لري، په هر سیمه کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې خپل ځان ته قانون جوړ کړي او خپل په مالیاتیانو باندې خپل ځان قانون وچلوي چې څه مو زړه غواړي چې چا ته بده کوله بس ورې چپکې په لغتې ووایاست، په کونه کې په لغت ووایاست، په سر کې په چپلاخې ووایاست، لنګوټۍ په مځکه ووایې، بیا به کوي، بې حیا یې کوي. نو دا حالت دا به په راتلونکي پلان باندې کېږي. دا به راتلونکي چې دا یو ځلې د هر څه بند شوه، د شکایت او د غږ اوچت کېدو لارې بندې شوې، دا حالت پر توس باندې را روان دی چې وروره منه دا ملا به هي چې بس په مسجد کې چې ته ولاړې چې ته وتلې یو لغت په دا کونه کې در بند درکوي چې وروره ته ولې ناوخته راغلی، ته ولې داسې کوي، ته ولې هغسې کوي، یا به چپلاخ درته درکوي، یا به په څټ کې درته وایي، یا به لنګوټه په مځکه وایي. چې دا حالت را روان دی، دا حالت بل کال ته را روان دی. دا کومې خبرې چې زه کوم دا خبرې ټول په ثبوت په څو سره اوسي او دا ورځې پر توس باندې راځي. نو تر دې حده چې بې حیایي واوسي، وچل واوسي، رټل واوسي، د بدبختي واوسي، وحشت واوسي، یعنی کوم کارونه چې داعش په همداسې کې په بغداد کې، په عراق کې وکړه، په سوریه کې وکړه، دا حالت باندې به خلک شکر وباسي. دا ډېر ناروا حالت په پر افغانانو باندې راځي چې هغه ډېر وحشي حالت دی چې توس به انشاءالله چې په راتلونکي هم ووینئ. خو ځکه چې همدغه توس به چې په ډاکټر صاحب نجیب په حکومت باندې ناشکري کړ چې یار اسلامي حکومت دی راځي، همدغه د اوس اسلامي حکومت راغلی، اوس بیا خوند وګورئ چې پر توس باندې څه کېږي. نو اوس د بي پلان چې شي، د بي پلان همدغه دی که دوی خلک راپورته سوه، پاڅونونه یې وکړه او د دوی په ضد باندې د دوی خپل طالبان راپورته سوه، بیا د حقاني راځي رابر کېږي، سراج الدین حقاني راځي، سراج الدین حقاني به راځي رابر کېږي او د رابري چې واخیستله دی به یو څه ښه توب راوړي، څه به ملایمتوب راوړي په سیمه کې. او که په دې باندې هم خلک ولاړ سوه، سی پلان حکمت خلیل کرزی دی، حکمت خلیل کرزی به راځي ولسمشر کېږي او هغه بیا برته هماغه لږ ازادیانې راوړي، حالت به سمیږي. دا حالت دا ټول پلانونه دي. نو پر توس باندې د راتلونکي د هر څه چې را روان دي دا مخکې تر مخکې لیکل سوي پلانونه دي چې همدغه وحشي ډلې ته ورکول کېږي. همدا وحشي ډلې په دې خاطر باندې چې دوی لپاره پیسې ورکول کېږي، د دوی ژوند سم دی، د دوی اولادونه په غربي هیوادو کې ژوند کوي، د دوی هیوادونه په اماراتو، په ترکیې او په قطر او په عربستان کې ښه آرام او ښه وسا ژوند لري. د دغه ټولو اولادونه په ښه حالت کې دي او نور چې په ملت باندې څه بدبختي راځي د دوی د بلا دوی په کیسه کې هم نه دي. نو د دغه په ادرس په دغه اساس باندې زه ورته وایم چې که ملت راپورته سو، خپل مظاهرې وکړي، خپل جنجالونه وکړي، خپل غږ یې راپورته کړلو، امکان لري چې انټرنیټ برته فعاله سي. او که ملت راپورته نه سو او بیا غالمغال ونه کړلو او جنجالونه یې ونه کړه او تجاران راپورته نه سوه او د دې یو څه د دوی په ضد باندې دښمنیان یې راپورته نه سوه، نو بیا امکان لري چې د انټرنیټ په کلي ډول باندې دوامدار همدغسې پاتې سي
او نور وحشتونه به هم د همدغه وحشي د حضرت پر توت باندې راځي او لا به ملت مخ په تباهۍ په لور باندې روان واوسي. دا کومې خبرې چې زه نن تاسو ته کومه دا به په راتلونکي کال کې لکه څنګه چې تیر کال مې څه خبرې کړې وې اوس یې ټوله هغه وایي چې اوس حقیقت شوه. دا کومې خبرې چې زه نن تاسو ته کومه دا به په راتلونکي کال باندې ټول تاسو ته به معلوم شي چې دا خبرې چې تا راته کړې وه دا ټول حقیقت شو. دا کومې خبرې چې موږ ته راځي دا د کښته منبعو څخه نه راځي، دا په ډېره دقیقه منبعو څخه راځي. او دا کوم پلانونه چې دوی ته هم ورکول کېږي دوی 1 کال 2 کاله مخکې دوی ته ورکول کېږي چې ته راتلونکي کال لپاره باید څه همادګیانې ونیسې، څه کارونه باید ته وکړې. څه د دې څه نه دی چې دا فرمان په یوه شپه کې دا شیطان راپورته شو خپل خوب یې ولیدې هماغه بس سهار بس پلان تطبیق دی. دا داسې نه دی، نه دا پلانونه ټوله مخکې تر مخکې ورکول کېږي او د دوی دپاره پلان هم ورکول کېږي چې د دوی دپاره همادګي ونیسي او ذهنیت سازي ووسي او ملت دې ته هماده کړي چې مظاهره غږ پورته نه کړي او که دې پورته کړي هم مړ کوم دي وژنم دي او د هر څه چې ما درسره وکړه هغه درسره کوم. دا له بده مرغه دا حالت پر موږ باندې را روان دي او دا په افغانستان کې به دا حالت تطبیق کېږي. نو د موبایلو خبرې به فعاله کېږي په نږدې ورځ کې بس به فعاله سي. امکان لري چې هغه به هم مکمل ښکته وسي خو تلیفونونه امکان لري چې برته فعاله سي. د تلیفونو د فعاله کېدو سره ځکه چې د تلیفونونه هم چې اوس بند شوي دا ځکه چې د ټول مخابراتي شبکې چې په فایبر باندې وصل وه د فایبر د قطع کېدو سره دا ټوله ختم شوه. نو اوس دا مخابراتي شبکې چې برته خپلو سره جوړوي په مایکروویو باندې برته خپل ارتباطات سموي نو دا به لږ وخت ورته ونیسي. دا وخت د نن ورځې ویډیو له من دیم چې دا بدمرغه ډله او دا وحشي ډله او دا ځناوره ډله ژر د افغانستان څخه ورکه سي. دا د نن ورځې ویډیو له من دیم چې څه هم ترلاسه کړو سي تر بیا هم په لاس سپارم. ښه چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.